د نن ورځې ولن تازه او تر دې مهاله وروستي خبرونه. سلامونه لیدونکو، هیله ده دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغان پوځیانو به د دوی ملاتړ دوام کوي. جنرال سکاټ میلر قندهار ته تر یو سفر وروسته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت یې له نږدې ارزولی دی. میلر وایي له افغان ځواکونو د ناټو او امریکا ملاتړ دوام کوي او په خبره دوی هڅه کوي چې د امنیت په تامین کې همکارۍ ډېرې کړي. ولسي جرګه د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسي جرګې د نننۍ غونډې د امتیازي ساعت په جمع بندۍ کې وویل چې د معاشاتو په برخه کې پر خپلو غوښتنو ولاړ دی. د په خبره تر هغه به د راتلونکي مالي کال بودیجې ته رایه ورنه کړي چې مالیې وزارت د ښوونکو مامورینو او سرتیرو په معاشونو کې زیاتوالی نه وي راوستی. او بلخوا بیا ولسي جرګې ولسمشر غني ته پیغور ورکړی او نیوکه یې پرې کړې ده چې ولسمشر غني ځان جمهوریت ساتونکی بولي خو چارې استبدادي دي او په ډېرو مواردو کې د هیواد قوانین نقض کړي دي. په ولسي جرګه کې د هرات خلکو استازي ناهیده فرید د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې ولسمشر د پارلمان پریکړو ته درناوی نه لري او ټول قوانین د ځان په ګټه تفسیروي. ملګري ملتونه وایي د امریکا نوی حکومت دی د ګوانتانامو زندان وتړي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د امریکا نوی حکومت دی بشري حقونو ته درناوی لا ډیر کړي او ګوانتانامو زندان دی بند کړل شي. د بریتانیا پارلمان کې بیا څه روان دي؟ د بریتانیا پارلمان بیا وایي چې ناټو او بریتانیا دې تر هغه خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي چې په دوحې کې د مذاکراتو پایلې معلومې شوې نه وي. او په ننګرهار کې د استیناف محکمې یو کارکوونکي هدفي وژنه. په ننګرهار ولایت کې یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې نن سهار ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد ښار کې د استیناف محکمې یو کارکوونکی د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سیمه کې وژلی دی. وسلوال له سیمې بیا په تېښته بریالي شوي دي. حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر رایس ویلسن سره کتلې دي. مسؤلین وایي چې دواړو لورو د سولې پر روان بهیر خبرې کړي دي او ټینګار کړی دی چې د افغان سولې لپاره به د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر پراختیا او پیاوړتیا کار کوي. او کیم جونګ اون په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشر کېدو سره ولې ډارېږي؟ د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون پر خپل حکومت باندې غږ کړی دی چې تر نهایي حده اټومي او پوځي ځواک دې غښتلی کړي. نوموړي د امر وروسته له هغه کړی دی چې څو ورځې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي او د شمالي کوریا په اړه به خپله پالیسۍ اعلان کړي. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې دا تازه مهم او لنډ خبرونه مو تر اخره ولیدل. اوس که د دې لنډ تازه او مهمو خبرونو په اړه تاسو نظر لرئ کولی شئ راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو کومنټونه، نظر، انتقاد او پیشنهاد مو په پوره حوصله لولو. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.